یو څوک د خدای بندگان ډېر هغه وخت کې د استانبول ښار کې ډېره مستي او ارامتیا وه. استانبول داسې یو ځای و چې ډېر خلک پرې مینه د دې ځای په اړه خلکو ډېرې د مینې او یووالي نه ډکې کیسې کولې. او په دې ښار کې یو څوک د ښاپېرۍ په شان پیدا شوه، یوه ښکلې او معصومه شان جنۍ، د چا سترګو کې چې مینه و ژوندون و، د چا حسن کې چې یو جهان سکون و. چې وروسته له دې به څه کېږي؟ نو راځئ چې په ګډه سره وګورو چې وروسته له دې څه کېږي. بازار کې ګڼه ګوڼه ډېره ده، نو زه غواړم دا ځای وګورم. موږ هم تاسو نه ساتنه کوو. زما په اندازه ګڼه ده، که تاسو ډزي ته د زنګ وخت ورکړئ. کله چې سلطان د خپلو سرتیرو سره څو ورځې سفر کې و، ناڅاپه یو ډېر لرې ځای ته ورسېده. ظالم سلطان د ځان ژغورنې لپاره خپل سرتیري هر ځای او هرې خوا ته ولېږل. د نن لپاره همدونه بسنه کوي. تاسو زه غوښتې وم، څه مو ویل؟ مخکې راشه دینیس. ومې ویل مخکې راشه دینیس. زما په لیدو حیرانه شوې، همداسې ده که نه؟ یو څه خو راته ووایه. مونږ تل له یو بل سره یو، خو ستا هېڅ درک نشته. نه، دومره هم د حیرانتیا خبره نه ده. وای نازولې وای. ما هغه شپه تاسو ته خبر درکړ، دروغ نه وایم، باور وکئ. ته ما ته دروغ وایې ها؟ تا ما ته دروغ وویل که نه؟ نه. ته یې وینې ملګريه، اوس هم په خپلې خبره ولاړه ده او ما ته دروغ وایي. نه پوهېږم ولې داسې کوي. نه، داسې خبره نه ده. نو اوس به پوه شو چې څوک رښتیا وایي او څوک دروغ. هغه کس چې قونسلګرۍ کې کار کوي هغه خبر رسان دی، جاسوس دی. هغه تل فرانسویانو ته کار کوي او ډېرې نورې خبرې. دا خبرې خو تا نه دي کړې ګرانې، نه دي کړي که نه؟ وای وای وای، ډېر ښه شو. ښه ده چې دا لیک ما ته راغی، که نه نور به څه بلاوې په موږ راغلی وې. تا غوښتل چې موږ دوکه کې که نه؟ په یاد دې وي. تېروتنه شوې ده، بیا به دا کار نه کېږي. زه بخښنه غواړم، هیله کوم ما وبښئ. تېروتنه وشوه؟ په ترکانو څنګه باور وکړم؟ نه. خجورې واخلئ، خجورې اخلئ، ډېرې خوندورې دي، د وربشو ډوډۍ هم لري، ډېر خوند کوي. ښه نو درې دانې راته راکړه. واخلئ ښاغلي، تازه پنیر هم لرم، مور مې هم دا نن جوړ کړی دی. د پنیر نه هم راته راکړه هله. واخلئ. زه دا نشم اخیستی.
ولې نشي اخیستلی دا خو ډېرې پیسې چې دي ډېرې دي نو څه توپیر کوي ها؟ کله مې چې مور دا وویني بیا راته غوسه کېږي هغه به وایي چې خدای مکه ما غلا کړې مور ته دې وایه چې دا پیسې سلطان راکړي خو بیا هم نه کېږي ښاغلیه بیا ولې نه کېږي ها؟ ځکه چې مور مې هرومرو دا وایي سلطان چاته یوه د سرو سکه نه ورکوي که ورکړي بیا ډېرې ورکوي ځکه چې هغه سلطان دی د ته وګوره زما سلطانه موږ دلته په پټه راغلي یو نه غواړو څوک خبر شي په سترګو زما سلطانه ځانو په کار دې برکت شه خدای دې له تاسو نه راضي وي خپل کسان هرې خواته ولېږل د نن لپاره هم دونه بسنه کوي نوره کیسه به سبا درته ووایم ماشومانو کتابونه مو له یاده ونه وځي زما ښایسته سنبلکې صبر زه تا سره مرسته کوم ماته یې راکړه یو لاس له دې خوا او بل یې له دې خوا واخله دا هم او خدای ناوخته شو څه نن داسې په ورختې چېرته ځې خیریت خو به وي نه نیکولای ځې زه باید ورسره لاړه شم اړینه نه ده چې دومره ورختې وکړې ځکه چې د یوې میاشتې لپاره ځې کله چې بېرته راغی ویې زه د سیند غاړې ته ځم دا رومیم پکار دی او هغه له یوسف هم باید ووینم وبخښه ګرانې منډې مه وهه لویږې ډېره بښنه غواړم ټول غوږ شئ خلکو وروسته له دې دا قهوه خونه موږ پورې اړه لري وروسته له دې هېڅوک نشي کولی چې دې قهوه خونې ته زیان ورسوي قهوه خرڅوونکیه فکر کوم چې د ځای نه ډېره ګټه کوي وروسته له دې به نیمه ګټه ماته راکوي فکر وکړه چې مالیه اخلم د خدای لپاره دا کار مه کوئ زه څومره ګټم چې نیمې تاسو ته درکوم زه یو بېوزله کس یم لکه چې واده نه اورېدل درته څه وویل ملګریو دا کار د انسانیت څخه بهر دی دا کار مه کوه ته څوک یې چې ملاتړ یې کوې که غواړې چې ژوندی پاتې سې په ځای کې دې کښېنه کوم کار چې تا پورې اړه نه لري لاس وهنه مه کوه خو زه داسې احساس کوم چې تاسو مو دنده هېره کړې ده ښه نو دا راته ووایه دې نظام د کلنا په کفارو باندې توره ایستل هېر کړي دي او مسلمانان نه باج اخلي دا تا پورې اړه نه لري زه له دې ځای ورک شه داسې نه چې سر درنه غوڅ کړم غافله انسانه ته دې وړتیا لرئ چې توره دې له تکې نه راوباسئ ته نو هېڅ په خبره پوه نه شوې هغوی باید راته پیدا کړي موسی او په دې باید پوه شو چې دوی تر شا د چا لاس دی تاسو په روسۍ ژبه کې دې ته څه وایئ شالفیل شالفیل هو اوس پوه شوم واخله مننه نه اخلم نه دا پیسې باید واخلې سمه ده ورځ مو په خیر په ځان دې پام کوه کتابونه مې هېر کړل ورځ دې په خیر سینان لورې لیک په کراره اوف دا ټول شیانې راته ګډوډ کړل بیا عقل سړی داسې رقم سړی و مننه کوم
موسه زما سترګې کار نه کوي او که جلوان نشته دی نه ته سم وینې جالوانې په ځای کې نشته لاړ شئ او هغه بېادبه چارځای کې دی رایولئ ستاسو امر په ځای کېږي زما سلطانه هو اهله کېږدې چلونکې بیړه لرم ما هغه خواته ورسوه ما ته وایي البته چې تا ته وایم دلته نور څوک هم شته زه کېږدۍ چلونکی نه یم رښتیا وایې ښه نو ته څوک یې زه سلطان یم زم سنان یم خوشحاله شوم خو دا د ټوکو وخت نه دی ډېره بیړه لرم او باید د سیند هغې غاړې ته لاړه شم هغه دی هغه جالوان تا فکر وکړو چې له موږ نه به وتښتې ها زما شاته ودرېږه څه ومې ویل زما شاته ودرېږه تاسو ته یوازې همدا بس نه کوي نه غواړم دا ناپاکه وینم او په دې پاکې خاورې کې توی شي شاته دې وګوره افام کوه تاسو وکړل کېږدي چلونکیه هغه دې وګوره نور هم راغلل شکر دې خدای چې وژغورل شو وېرېدلی خو به نه یې که نه لکه چې نه ګورې چې څومره وېرېدلې یم لاس دې خوږ شوی دی توپیر نه کوي یوازې توږېدلی دی بیا هم باید وتړل شي اړینه نه نه اړینه ده وتړل شو ښه دا کسان ولې په تا پسې راغلي وو د دوی کار کې مې لاس وهنه وکړه نو ځکه ما پسې راغلي وه دا د سلطان کار دی که هغوی ته وپېژنې تباه کوي ګناه دي یې په غاړه مه اخله کېدای شي دې کار کې سلطان لاس ونه لري ودې ویل لاس نه لري هر څه دې په خپله ولیدل څنګه چې ته فکر کوې داسې خبره نه ده ستا په ان کوم نظام چې کلونه کېږي خرابه شوی دی سلطان یې په یو ورځ کې جوړولی شي ها غواړې اوس هم دې پاچا په شان راسره خبرې وکړې په هر حال تر اوسه دې هغه لیدلی خیر دی زه بیخي لیونی شوې یم ته به هغه څنګه وینې ځکه هغه تل په ماڼۍ کې اوسېږي د عامو خلکو په منځ کې څه کوي ښه نو ستا په ان به هغه څه رقم یو انسان وي تل په خپلې ماڼۍ کې وي چاق زوړ او یو غوسه ناکه مغرور انسان دی کله دې خبرو خبر شي تا به زندان ته واچي امکان نه لري څنګه به خبرېږي خلک وایي چې دیوالونه غوږونه لري خو اوس موږ په سیند کې یو پوه شوې ته رښتیا وایې خامک له لږ تېز شه که نه لږه لاره پاتې ده حالا جالوانه زر کوه لاسونه دې وښوروه زر کوه زه خو ملامت نه یم سلطان ډېر تېز روان دی سر به درته پرېږدم سر دی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله دا کتابونه د څه لپاره دا کتابونه دا فرانسوي کتابونه دي پلار مې د روسیې په سفارت کې لیکونکی دی زه ماشومانو ته فرانسوي ژبه زده کوم یعنې ته ښوونکی یې هو هېڅ امکان نه لري ولې امکان نه لري په کوم ځای کې لیدلی دي چې ښځې کار وکړي هغه همداسې یوه سخته د ښوونکي دنده داسې ولې وایې ستا په ان ښځې دا استعداد نه لري لري یې نه وایم چې نه لري خو ښځې لږ څه ضعیفې دي او کله کله غلطه ګټه ترې اخیستل کېږي خو مېرمنې کولی شي چې درس او تعلیم وکړي خو ځینې خلک وایي چې د ښځو اصلي دنده کور کې د ماشومانو ساتنه ده دا همدې لپاره پیدا شوي دي امکان لري چې دلته همداسې وي خو زموږ په نړۍ کې داسې څه نشته موږ د خپلو ماشومانو نه هم ساتنه کوو او خپله دنده هم ترسره کوو د همدې لپاره هغه ښځې ستړې او ستومانه ښکاري که نه
اندېښنه مه کوه زما موخه ته نه وي حسن همداسې نه ښکاري چې ته به د کور کارونه کوې څنګه یې نه کومه د کور ټول کارونه مور سره کوم داسې ښکاري چې په ځان ډېره ډاډمنه یې زما ډاډ د زده کړې پیله ده څنګه چې یو پوهان په خپل کتاب کې لیکلي دي پوهه یو ځواک ده او هیڅوک یې مخه نشي نیولی بلکل رښتیا وایي دا خبره چې تا یاده کړه فردوسي په خپله شاهنامه کې لیکلې وه هغه څوک ځواکمن دی چې پوهه ولري خو زما په اند یوازې پوهه بسنه نه کوي پوهه د نفس د پېژندو سرچینه ده چې دا یونس امرا ډېر مخکې ویلي دي پوهه انسان ته ځان ورپېژني او ښه انسان په ښه توګه ځان پېژندلی شي خو که ځان دې ونه پېژنده بیا زده کړه دې بې فایدې ده ته څنګه کېږدی چلونکی یې دا خبرې دي له کومه ځای زده کړې دي ما خو درته ویل چې پاچا یم خو تا باور ونه کړ اوس دې په خپله خبره ولاړې عجیبه ده په خدای پورته شه پاڅېږه تنبله پاڅېږه پاڅېږه خدای وهلې هله ژر کوه بیړه وکړه چې هغوی وخته ورسېدل ژر کوه که نه له پیل نه تر اوسه پورې د پاچا په اړه خبرې کوو که هغه ستا مخکې ولاړي همداسې مخکې خبرې کولی شي پرته له شکه ډېر ښه فکر وکړه همدا اوس د پاچا مخ ته ناست دی څه دې ورته ویل لومړی دا چې ورته ویل مې چې حرم وتړي لامل یې یو ممیز او څلوېښت قلندره دا مینه کېدی شي ته ووایه ها دا د مینې خبره نه ده د راتلونکي نسل لپاره ده او دا قاعده ډېر وخت کېږي چې له موږ سره ده پوه شوم ښکاره ده خو وختي راغلی چې باید بدلون راشي داسې وګڼه چې پاچا دی همدا اوس مخې ته ناست دی ښه نو پرته له ارامه دی نور غوښتل د څه په اړه خبرې ورسره وکړي ورته ویل مې چې باید ښوونځي ډېر شي تر څو پوهه او زده کړې ډېره شي دوهمه ورته ویل مې چې انجونو ته ښوونځی جوړ کړي لکه څنګه چې ویلي د هر کامیاب سړي تر شا د یوې ښځې لاس دی بس همدومره نه ډېرې خبرې دي چې باید درته ووایم تا بیړه نه درلوده درلوده مې ولې ځکه کوم ځای چې تا غوښته ورسېدو ورسېدو باید ښکته شم صبر چې مرسته نه زه خپله ښکته کېدی شم ژوندی اوسې کېږدی چلونکیه تاسو ښه یاست زما سلطانه ښه یم ښه یم د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده بس دی نو ښاغلیه نور څومره په تمه پاتې شو لږ نورم په تماشه لاړ به شو سینان نیکولای ډار کړی دی وم جلۍ ما ویل را به نه شي زه وډاره شم خو وګوره راغلم ولې کومه خبره شوې نه هر څه سم دي اړینه موضوع نه ده دا دی دا راغلم موږ ستا راتلو ته په تمه وو د همدې لپاره غوسه دی ما وبخه توپیر نه کوي تر څو تا سره خدای پاماني ونه کړم دی کښتۍ ته نشم پورته کېدی دا واخله د دې لپاره چې د بهر هوا سړه ده نو زنجفیل مې درته راوړي دي ډېره مننه کوم نه پوهېږم چې ستا لرېوالی څنګه وزغمم ښه نو نیکولای په خیر ولاړ شي او په خیر بېرته راشي دا یوه میاشت به د یوې شېبې په شان تېر شي اندېښنه مه کوه ډېر پام کوئ چې مسافر پاتې نشي ښه نو په ځان د ډېر پام کوه ته هم راته په تمه کېږي خو که نه پرته له شکه هیر دې نه شي بیا لیک راته راواستوې ښه سمه ده ښه سفر درته غواړم خبر شوی چې څه کارونه شوي دي هو زه خبر شوی یم خسرو پادشاه خپل حاکمیت ډېر زیات قوي کړی دی چې دا زموږ په ګټه نشي کېدی ښاغلی سلطان محمود تشریف راوړي
زما سلطانه د مورانه ځینې خبرونه تاسو ته لرم. اورمې وزیره. د سمندر مشر ښاغلی خسرو پاچا او کاولی زاده ابراهیم پاشا په موران کې رامنځته شوی کړکېچ ارامه کړی او د ناوري بندر یې خپلې ولکې لاندې راوړی. زما د ټاکل شوي وخت نه مخکې هغوی بریالي شوه. ټول شاهدان دي وزیرانو. هغه یونانیان ته چې 4 کالو پورې چا ونه شو کولی ماته ورکړي هغه څوک دی چې د فرانک له اصول نه زده کړه کړې دي. زموږ اردو او تشکیلاتو په 2 میاشتو کې هغوی ته ماته ورکړه. ښاغلی خالده په دې اړه ته څه وایې؟ زما سلطانه وضعیت بالکل واضح دی. د دې لپاره چې زموږ دولت تل پاتې اوسي ټولو سرتیرو او جنگي قماندانان باید د نن ورځې له جنگي تخنیکونو سره روزنه وویني. دا کار زموږ په دین کې جواز لري ښاغلی رستمه. د کافرو جنگي اصول زموږ نظم ګډوډوي. ښه ته کوم څه د ویل لپاره لرې فتح؟ زما سلطانه د کفارو جنگي اصول زموږ نظم له منځه وړي. و دې ویل د کافرو اصول. زما سلطانه دا جنګېدل موږ ته د پخوانه په میراث کې پاتې دي خو تاسو پوهیږئ چې هغوی د ګیدړو په څیر فریبکاره دي. د هغوی جنګي اصول یوازې همدا دي. د فرانک تعلیمي اصول زموږ ارامښت له منځه وړی. په دې وروستیو کې مو چې کوم جنګونه په مخې کې درلودل کله چې د خلکو مالونه پټول او د خلکو ارامښت یې له منځه وړ. دا چې نوي جنګي تخنیکونه یې زده کړي دي ارامښت یې له منځه وړی دی فتح. مقصد مې دا نه و زما سلطانه. زموږ د سر لښکرو لاسته راوړنې ټولو ته معلومې دي. اوس راځو په رڼا ورځ کې غلا وته د خلکو د وینا په اساس. ته څنګه جرأت کوې چې داسې خبره کوې؟ هم وړوندې او هم کوڼ. هغه څه چې موږ په خپلو سترګو ولیدل او موږ یې شهیدانو ته غواړې د هغه په اړه دلیل ووایې. د خلکو حلالې مړۍ غلا کوي او دلته ته د صداقت نه لافې وایې. هغه د لښکر مشران چې ته ایښې که ته په دې فکر کې چې موږ له غلو او بدماشان نه د صداقت تمه ولرو نو ډېرې یوې غلطې لارې کې روان یې. مونږ دا تېروتنه وکړه خو پام کوئ چې تاسو یې ونه کوئ. مونږ په دې نه پوهېدو چې په وړاندې مو سلطان ولاړ دی. کاش چې لاسونه مو مات وای چې دا بد مو نه وای کړي. په مونږ رحم وکئ. هیله کوم مونږ وبخئ. ښاغلیه مونږ د عمل لاندې وو. هغه مونږ ژوندي نه پرېږدي. باجم ځان ته نه اخیسته هغه ته ورکوه. باور وکئ مونږ رښتیا وایو. مونږ هېڅ ګناه نه لرو. په مونږ باندې رحم وکئ. مونږ هېڅ ګناه نه لرو. په مونږ باندې رحم وکئ. ته وینې موسی دوی هماغه خبرې بیا تکراروي. وای څه وکړو؟ لاړ شئ قمندان یې دلته راولئ. باید هغه خبرې واورو. وګورو چې هغه په دې اړه څه وایي. زما سلطانه که خدای مکه دا باغیان بیا سر پورته کړي نو تا وویل که باغیان بیا سر پورته کړي بیا د عثمانیانو لویه امپراتوري زه سمبالوم او که هغه باغیان چې هر فرصت له لاسه کې غلط کار نه کوي. استغفر الله سلطانه. وزیرانو ښاغلو ښه پام ونیسئ چې څه درته وایم. دا سرکشه باغیان د دې لپاره چې د فرانک په خاصیت بلد دي په دې معنا نه دي چې موږ ارامه کینو. نو د سلطنت د پایښت لپاره هر کار ته چې اړتیا وي باید زر تر زره ترسره شي او ټول مجبور دي چې ماته بیعت وکړي هر څنګه چې کېږي. واده ورو د خالده څه وویل؟ په هغو خبرو چې غوښتل پوه شي هغه یې زموږ د خولې نه وویستلې. آفرین دې ورباندې وي. خالده وروره وضعیت چندانې ښه نه و. فتح پاچایان تل امر کوي. موږ هم خبرې اورو خو نه یې عملي کوو. عمل پرې نه کوو. هله ووایه له څه نه ویرېږې؟ ودې ویل څه نه ډارېږم. د هغه لمبو نه چې د سلطان په سترګو کې مې ولیدې. زه ډاډه یم تر سبا پورې به زموږ کار پای ته ورسېږي.
په کم قدرت باندې په هغه ملاتړ چې ترلاسه کړی هغه په خلکو ډېر ګران شوی دی. دومره اسانه نه ده، هغه یې سم نشي کولی. څوک چې 5 ستون سره کار ولري هغه باید له منځه لاړ شي. ته اندېښنه مه کوه، زه داسې یوه لوبه په لاره اچوم چې ان ستا خوله به هم خلاصه پاتې شي. دا ځای هم سوری شوی او زه سم لیدلی هم نشم. دا د بوډاتوب نښې دي. سنان لورې، یو ځل ته دا وګوره، یو ځل یې وګوره لورې. ته هم په حقه یې لورې، ته هم له ما نه ستړی شوی. تر کله به دې له بوډا پلار نه ساتنه کوې؟ اوی په یاد مې شو د هغه بیچاره امانت له ما سره پاتې شو. د چا؟ پلار جانه غوښتل مې د نیکولای لیدو ته لاړه شم. د کیک دیواله امانت له ما سره پاتې شو. بل ځل چې لاړې ورته یې ورکه. هسې نه یو کیک دیوال دی که نه، هره ورځ همالته وي که نه. خو هغه د کیک دی چلونکي په څېر نه و. کوم غږ چې اورم فکر کوم مدرسې نه راځي. تاسو سم فکر کړی دی زما سلطانه. تا ته وایم غوندې مه وهه، تا څه کوې؟ هله زر کوه، راځه سبق دې ووایه. زر کوه سبق دې ووایه. نه وای زمونږ سلطانه پلار جان. ښاغلی یعقوبه، ښاغلی یعقوبه. بله یوماکس تومار. زما سلطانه. ښاغلی یعقوبه، د نن لپاره هم دومره بس نه کوي. غواړم له اولادو سره خبرې وکړم. په سترګو زما سلطانه. اوپا ښه نو راته ووایه چې زده کړې مو تل همداسې مخ ته ځي؟ کله کله ځینې وختونه د درس په ویلو کې خوب کوي، بیا بیرته چې راویښ شي د درس ځای تر نه هیر وي. کله کله یې چې خوب وړي بیا خوب غورځي. زه چې وینم له دې وضعیت نه ډېر خوشحاله یې. ما ته خو شا تر اوسه څه نه دي ویلي. صالحه خور مې وایي چې موږ د زده کړې استعداد نه لرو، نو څه ګټه چې درس عبدالحمید ارامه اوسه. د پلار ګرانه د خور هدف د ده نه و. خپل هم په دې پوهېږي چې ټولې ملکې باید درس ووایي، همداسې نه ده؟ همداسې ده پلار جانه. ښه نو د دې ستونزې لپاره باید د حل لاره پیدا کړو. ښاغلی خیرالدینه، اولادونه مې یو ښه فرانسوي ښوونکي ته اړتیا لري چې باید ځوانه وي. د ښاغلي یعقوب وضعیت خو ډېر خرابه دی. زما په نظر ښاغلی ابراهیم دې کار ته مناسب دی. هم په ژبه باندې ښه واک لري او هم ډېر ښه انسان دی. ښاغلی خیرالدینه، زه تاسو ته د ځوان وایم او تاسو ماته د ښاغلي ابراهیم وړاندیز کوئ. زه یو قوي او غښتلی ځوان غواړم او د هغه ترڅنګ یو ښه انسان هم باید وي.
سنان واسیلیاوه مهرباني وکړئ زه پخپله یم ښاغلی سلطان تاسو خپل حضور ته بللی یاست ښاغلی سلطان زه د څه لپاره غوښتي یم کله چې ورسېدو نو سلطان به پخپله درته ووایي تاسو ته یې زما په اړه څه نه دي ویلي زموږ دنده یوازې ستاسو رسول دي د دې نه ډېر په څه باندې نه پوهېږم یعنې تاسو ته یې هېڅ هم نه دي ویلي ها څنګه مې چېرته وویل زه نه پوهېږم هېڅ هم راته نه دي ویلي هرومرو مې کومه تېروتنه کړې که نه نو سلطان ولې ما ماڼۍ ته وغواړي خدایه مرسته راسره وکړه هیله کوم مرسته راسره وکړه هیله کوم داسې راشه تر څو سلطان پوښتنه نه وي کړې څه به نه وایي تر کله چې پوښتنه نه وي کړې زه څه نه وایم ورته ګورې به م نه نږدې به ورځې او لمن به یې ښکلوې مخ ته به یې نه ګورم او لمنه به یې ښکلوم یوه شیبه که ورته ونه ګورم څنګه پوه شم چې هغه چیرته ناست دی ها کله چې دننه لاړې بیا به پوه شې څنګه دی نن ډېر په غوسه دی زما سلطانه کومه مېرمنه مې چې راغوښتې وه هغه راغلې ده ډېر ښه دننه یې راوغواړئ سیده لاړه شه مخامخ پوه شوې اړتیا نشته چې وویرېږې پورته شه کېږدی چلوونکیه هو جالبان څنګه چې د فکر کړی و یو چاغه او بوډا سړی نه تاسو هیڅ هسې نه یې یعنې ځوان او تکړه یې خدای پوهېږي چې ما لیونۍ څه ویلي دي ګمان کوم اوس هم ویل ته کوم څه لرې خو خپله دې اړه کړم چې هغه خبرې تاسو ته وکړم او د هغه خبرو لپاره امکان لري ما ووژني خو ما کومه غلطه خبره نه ده کړې رښتیا بالکل یو با شرف انسان باید په خپلو خبرو ولاړ وي سلطانه زه هم همداسې فکر کوم څه یعنې د خبرو لپاره مې سزا نه راکوي برعکس زه غواړم ته مې اولادونو ته فرانسوي ژبه زده کړي ما ته وایې هو تا ته وایم ښه زه ولې ستا په اړه مې پوره معلومات ترلاسه کړه او زده کړې دې هم ډېرې ښې دي او ډېرې هېوادونو ته دې سفر درلوده فکر کوم خپله دې راته ویلي و چې مېرمنې ښې ښوونکې کېدلی شي ویلي مې و ښه ده
که داسې خبره ده نو زه غواړم چې وازمایم وګورم مېرمنې ښې ښوونکې کېدلی شي او که نه هغه به هم د نړۍ تر ټولو ښه ښوونکي وي. ښه نو خبره خلاصه ده. څنګه دی چې جالۍ کې له ما سره خبرې کولې هیله لرم اولادونو سره ما ماسې خبرې وکړي. سمه ده، خپله هڅه کوم. د خدمت په بدل کې د کافي اندازه پیسې هم درکول کېږي، خو یوازې یو شرط لرم چې د زده کړو په وخت کې باید ماڼۍ کې اوسي او په دې هم ښه پوهېږې چې همداسې یو کار باید وشي. ومو ویل په ماڼۍ کې امکان نه لري. ولې امکان نه لري؟ زه په ماڼۍ کې نشم اوسېدی او زه ستاسو کنیزه نه یم. ودې ویل کنیزه، څنګه مو چې زه سم ونه پېژندلم نو د ماڼۍ په اړه هم غلط فکر مه کوه. د وخت په تېرېدو سره به ستا مفکوره بدله شي، اندېښنه مه کوه. ستاسو د وړاندیز په اړه به فکر وکړم خو په هیڅ توګه په ماڼۍ کې اوسېدی نشم. مېرمن سنان، ما دلته نه یې راغوښتې چې دلته ماته شرطونه کېږدې. سبا سهار ګاډیوان تا پسې راځي. خو سلطانه اوس تللی شي. سنان جانې له کوم ځایه راغلی؟ په ګاډۍ کې د څه کول؟ ځکه په ماڼۍ کې وم، سلطان راته دنده راکړه نو ځکه په ګاډۍ کې راغلم. یوه شېبه زه د له خبرو پسه پوه نه شوم. زه مخکې د ماڼۍ ساتونکي ماڼۍ ته بیولي وم. سلطان د خپل اولادو لپاره د فرانسوي ژبې ښوونکي لټوي، دې لپاره چې زه یوه روسۍ یم ماته وړاندیز وکړه وایي باید ماڼۍ کې اوسې. څه وایې؟ یعنې سلطان غواړي تا ته ماڼۍ کې ځای درکړي، همداسې ده جلۍ؟ نه غواړم هلته اوسم، نه پوهېږم ځان یې څه فکر کړی. زه یوه روسۍ یم، ترکۍ نه یم چې په ماڼۍ کې اوسم. ښه نو هغه څنګه و؟ څوک څنګه و؟ یعنې څه چې څنګه و د سلطان په اړه خبرې کوو؟ یعنې زما خبرو ته دې پام نه و؟ ښایسته دی، جګه ونه لري، خو زموږ موضوع دا نه ده، دا خبره پرېږده. ګرانې بخت ستا دروازه ته کوړې او ته خبر هم نه یې. اوهو دا ښه بخت نه دی، زه نه غواړم په ماڼۍ کې ژوند وکړم، بلکل یې نه غواړم. پرېږده نو. ښاغلی پیک له پاسه راګوري، راځه چې ژر لاړ شو، بېله کوم ناوخته ده. د 250 ټولي قومندان ته یې؟ هو زما سلطانه. ته خبره چې ښار کې څه روان دي؟ ستا کسان د ښار خلکو او قهوه خونونه باج اخلي او که څوک یې مخ ته ودرېږي نو یو ځای کېږي او پیغام راکوي. استغفرالله زما سلطانه، زموږ دنده خلکو ته خدمت دا کول. څه رقم خدمت دی ها؟ زما سلطانه، زموږ لښکر خو ډېر لوی دی، څنګه چې تاسو پوهېږئ په هر لښکر کې لوپران اوسېږي که نه؟ له تا نه بل لوپر پیدا کېږي، پرته له شرمه دې کړنې منې ها؟ دا بندي کوي او زر تر زره باید خپله سزا زما سلطانه بیا به داسې یو کار ونه شي، موږ نه تېروتنه شوې ده، هیله کوم خدای دې تا ته سزا درکړي. دا له دې ځای یوسئ. ما وبخښئ زما سلطانه، هیله کوم تاسو ته زارۍ کوم زما سلطانه، ما وبخښه څه کېږي. ته یې وینې موسی، د دې په ځای چې د خپل دښمنانو سره وجنګېږو نو د خپلو خاینونو په پاکولو کې مصروف یو. هم دننه او هم مو د باندې دښمنان ډېر دي موسی، سترګې مو خلاصې ونیسئ. ښه یعنې د فرانسوي ژبې د زده کړې لپاره ها؟ سنان خو ماته همداسې وویل، سلطان ورنه غوښتي چې اولادو ته یې فرانسوي ژبه زده کړي. ما یې ان فکرم نه وکړی. خو وړاندیز یې ورته تر اوسه نه دی منلی. توپیر نه کوي، مني یې. د روسیې د ګټې لپاره مجبوره ده چې ویې مني. په دې موضوع کې هغې جلۍ ته قناعت ورکول دومره آسان کار نه دی. په دې نړۍ کې هیڅ هم ناممکنه نه دي. نو قدرت او ځواک د څه لپاره دی؟ د پیچلو کارونو د حل لپاره. ظاهره اورم سلطانه. نن وروسته له دې نه چې ښوونکي ماڼۍ نه ووتله تا ته یې کوم څه وویل؟
بخښنه غواړم چې داسې وایم هغوی وویل چې په ماڼۍ کې نشم اوسېدلی اولادونه یو ښه ښوونکي ته اړتیا لري هیله مند یم چې وړاندیز مې ومني فکر نه کوم څوک دا جرأت وکړي چې ستاسو د امر څخه سرغړونه وکړي دا ستاسو لورینه ده چې ورته ګاډۍ لیږئ پرته له شکه چې هغه به راځي دا موضوع یوازې د هڅولو لپاره وه علم کسب دی خو د علم ښودل د زړه کار دی زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې ښه والی په زور نه کېږي کېدای شي ته داسې وایې چې کاشکې هغه دا وړاندیز ونه مني استغفر الله سلطانه زما دنده دا نه چې ستاسو په د جګړې په وخت کې موږ د هر ډول جاهل انسانانو سره مخ کېدای شو او دا ښوونکي له ځانه ډېره راسي دا همداسې نه ښه نو سلطانه د یوې روسۍ ښوونکي د راوړلو لپاره ماڼۍ ته خلک به په موږ نیوکه ونه کړي ها باید چې ویې نه کړي باید یې ونه کړي زه غواړم اعتراض وکړي یوه خبره هېڅکله مه هېروه بدلون ورکول او بدلون کول داسې یو کار نه دی چې څوک له راتلونکي نه وویرېږي او وتښتي پلار جانه زه راغلم پوهېږې نن څه سفیر صاحب تاسو دلته خدای وکړي خیریت اوسي انوشکا تاسو مو له میلمنو نه همداسې میلمه پالنه کوئ هیله کوم ما وبښئ هېڅ مې تمه نه درلوده خو پلار مې چېرته دی په هغه خو څه نه دي شوي پلار دې بلکل ښه دی دندې کې لږ وځنډېده څو شېبې وروسته به راشي زه راغلی یم چې له تا سره خبرې وکړم له تا سره له بانو سنان سره مهرباني وکړه کښېنه میرمن سنان تاسو روسیې سره مینه لرئ پرته له شکه له زړه او ځان نه نو دا باید موږ ته ثابته کړئ د سلطان وړاندیز باید ومنئ تاسو له دې خبرې څنګه خبر شوئ دا اړینه ده چې لاړه شي او د سلطان باور ترلاسه کړي میرمن سنان تاسو دا کار زما لپاره نه بلکې باید د خپل هیواد لپاره وکړئ زه پوه نه شوم سفیر صاحب تاسو دې څه په اړه خبرې کوئ په یوې ښوونکي هېڅوک هم شک نه کوي هغه څوک چې سلطان خپله غوښتي وي تاسې باید د سلطان وړاندیز ومنئ میرمن سنان کوم څه چې په ماڼۍ کې وینئ او هر څه چې هلته اورئ پرته له ځنډه راشئ او دانه دانه هر څه راته ووایئ یعنې تاسو غواړئ زه ستاسو جاسوسي وکړم پوهېږم چې ته دا کار کولی شي په دې اړه به هېچا ته څه نه وایې په ځانګړي ډول نږدې ملګرو ته دې پوه شوې ځکه نه غواړم د دې کار لپاره ستاسو ژوند لږ وخت سره مخ شي نه بښنه غواړم زه دا کار نشم کولی پرېږده نو میرمن سنان زه فکر نه کوم په دې موضوع کې کومه بله ټاکنه ولري ولې بله ټاکنه نشم درلودی بښنه غواړم خو زه ستاسو دا وړاندیز ردوم هیله کوم تاسو له دې ځای نه لاړ شئ فکر کوم چې زما په خبره باندې پوه نه شوې زه دلته نه یم راغلی چې تا ته وړاندیز وکړم سبا کله چې د ماڼۍ ګاډۍ راغله پرته له دې چې کوم څه ووایې هلته به ځې او که نه نو بېوزله پلار دی چې ډېر بوډا او بېوسه دی ستا د دې کار سزا به هغه وویني د څه لپاره که چیرې زما خبره ونه منې دا وګوره ډېر کوچنی ده خو وژونکې ده کیدای شي نور د پلار ونه شي دی نه تاسو دا کار نه کوئ که یې وغواړئ آزموو زه د دې کار لیبال نه یم کولی شم په اسانۍ سره یې په یوې پېښې ثابته کړم هغه وخت به یې څوک هم د هغه په لور باور ونه کړي رښتیا د تېښتې یا هم د مرستې غوښتلو هڅه ونه کړي که نه نو بیا انوشکا لورې زه راغلم پرېکړه ستا په لاس کې ده